یو ډېر ښایسته او مزیدار عمل چې په کولو کې ډېر زیات آسان دی خو اجر یې ډېر زیات دی. سړی ورته حیران شي چې څومره لوی اجر الله په دې وړوکي عمل باندې ورکوي. او دا عمل ثابت دی صحیح حدیث نه، امام مسلم حدیث نقل کړی دی. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائی تاسو کې کم یو سړی اودس وکړي فیبلغ او فیسبغ الوضوء، مبالغه وکړي په اودس کې، کامل اودس وکړي، پوره اودس وکړي، په صحیح طریقه باندې وکړي. او ثم یقول بیا دا سړی د دې اودس نه وروستو دا کلمات وایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اودس نه وروستو دغه کلمات وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیه. دې سړي ته د دې کلماتو د ویلو د وجې نه د جنت هغه اتهوانه دروازې کولاو شي. يدخل من ایها شاء، دا سړی به داخلیږي دې جنت ته په کومه دروازه چې د خوښه شي په هغه دروازه به جنت ته داخلیږي. آسان عمل دی. اودس دې وکړو، مزیدار اودس وکړه، کامل اودس وکړه، قلار اودس وکړه، او د هغې نه وروستو بس دا کلمات ادا کړه چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې عمل د وجې نه به تا ته د جنت اتهوانه دروازې خلاصې شي او راکولاو به شي. بیا چې په کومه دروازه ستا خوښه شي ته به جنت ته داخل شي.